سلما پاکه کلمه وویله او ټولو لاس پورته کړ او د دې لپاره یې د خیر دعا وکړه. پر اسمان ورېځې راخورې وې. ناڅاپه توند باران پیل شو او دوی ټول یوې کوټې ته ننوتل. لږ ساعت وروسته چې باران ودرېد دلیپ سنګ راغی او ویې ویل راجا ستاسو په انتظار دی. ابوالحسن ملګري پرېښودل او له دلیپ سنګ سره ملګری شو. ماسپښین بیرته راستون شو او خپلو ملګرو ته یې وویل چې راجا او ځینو نورو سردارانو نور عربي هڅونه هم وغوښتل، ځکه خو به څلورمه ورځ زموږ کښتۍ بیرته سفر پیلوي. عبدالله چې مخکې عبدالشمس و هغوی ته د څو شیبو پاتې کېدو وویل، خو ابوالحسن د بیرته زر راتلو واده وکړه او اجازه یې ترې واخیستله. عبدالله وویل موږ ته د اسلام د پوهېدو لپاره یو ښوونکي ته ضرورت دی، که طلحه تاسو پرېږدئ چې همدلته پاتې شي ډېر به ښه وي. ابوالحسن طلحه ته وکتل او ویې ویل که د ده خوښه وي موږ یې په خوښۍ پرېښودو ته تیار یو. طلحه هم په خوښۍ دغه بلنه ومنله. سبا ته ابوالحسن او ملګرو د خپلې کښتۍ د بادبانونو په جوړولو او ضروري خوراکي شیانو په تیارولو پسې ووتل. ابوالحسن له عبدالله او دلیپ سنګ سره تر مشورې وروسته په خپله ګټلې شتمني 8 پیلانه او ناریال یعنې کوپره واخیستل. ماښام مهال ابوالحسن د عبدالله په باغ کې قدم وهه چې شاته یې د پښو تر بهار واورېد. شاته یې وکتل او ویې لیدل چې سلما ولاړه ده. هغه څېره چې 2 ورځې وړاندې د خوښیو او مستیو تصویر اوس د غم او خفګان تابلو ترې جوړه وه. هغه سترګې چې د ترږمیو له ستورو نه زیاتې زړه وړونکې او ځلیدونکې وي اوس په اوښکو لمدې وي. ده په لږه بې پروایۍ ترې وپوښتل سلما دلته څه کوي؟ د ابوالحسن چلند چې سلما ولید د صبر بندونه یې ونړېدل او اوښکې یې وسسېدې. په رپېدونکو شونډو یې د درد په تل کې ډوب غږ اوچت شو. تاسو نن روانېږئ؟ ابوالحسن وویل هو، خو په تا څه شوي؟ ولې ژاړې؟ هیڅ نه دي شوي، هیڅ هم نه دي شوي. په اوښکو مینځلې مسکا د ابوالحسن په زړه تاثیر وکړ او ویې ویل سلما ته تر اوسه پورې وماغئ، د اسلام منلو په تا کې بدلون نه دی راوستی. ته باید د محرم نارینه مخې ته را نه شي. د مسلمان انجلۍ تر ټولو ستر زیور حیا ده. ته تر اوسه له مانه خفه یې. ما ستا په خوله جامې بدلې کړې، لمونځ کوم او پرون راسې له کوره بهر ته نه یم وتلی. آیا دا هم ضروري ده چې زه د یو مسلمان مخې ته را نه شم؟ هو، دا هم ضرور ده. زه طلحه دلته پرېږدم، هغه به تا ته د یوې مسلمانې ښځې ټولې دندې وښیي، تا ته به د اسلام سم تعلیم درکړي. سلما ځواب ورکړ ما ته د بل چا د تعلیم ښودلو ضرورت نشته. تاسو چې څه امر کوئ منم یې. ستا په اشاره له غره نه ځان غورځولو او لاس او پښې تړلې د سمندر تل ته غورځېدو ته تیار یې. ابوالحسن ورزیاته کړه که تا ته زما خوښي او رضا دومره مهمه وي نو سلما واوره، زه له تا نه له دې پرته هیڅ نه غواړم چې له سره تر پښو د اسلام په جامه کې پټه شي. د یو رښتیني مسلمان نیت په هر کار کې یوازې د الله تعالی رضا وي، نه د یو انسان. د کلمې له ویلو نه وروسته تا په یوه داسې نړۍ کې پښه کېښوده چې نه ختمېدونکی زیار او هڅه غواړي. دې ډګر ته چې څوک راځي په لیمو کې اوښکو او په زړه کې آهونو ته ځای نشته. مسلمان ته ژوند یو لوی ازمیښت دی. د هغه په سینه کې باید داسې زړه وي چې د خدای جل جلاله په لار کې د لوړو ارمانونو او امیدونو په قربانۍ هم دریغ ونه کړي. د مسلمان به ټټر په غشو غلبیل وي خو په خوله به یې قدرې هم نه وي. ته چې عربو ته لاړه شي هلته به وویني چې عربي خویندې میندې چې خپل میړونه او ورونه د غذا په لور رخصتوي په سترګو کې اوښکې څه چې په تندي کې د اندېښنې او خفګان کرښې هم نه وي. او دا ټول یوازې د دې لپاره چې دوی د خدای جل جلاله رضا پر خپله خوښه او رضا اوچته بولي. که تا اسلام زما د خوښې لپاره منلی و نو په ډېر تاسف باید ووایم چې تا اسلام نه دی پیژندلی. که خدای خوشحاله وي نو کور ته لاړه شه، زه به طلحه در واستوم، هغه به قرآن در زده کړي او چې زه بیرته راستون شم نو ته به په ساحل کې د لامبو په جامو کې زما په انتظار نه وې ولاړه او زه هم په غرونو او ځنګلونو کې ستا په لټولو پسې نه وځم. زه به په دې ډېر خوښ شم چې د عبدالشمس د نوم په بدلولو د دې کور نقشه هم بدله او په دې کور کې یو مسلمان انجلۍ تربیه شي. سلما په هیلهمنده لهجه وپوښتل تاسو بیا کله راځئ؟ زه ورځ نشم ټاکلی، خو اراده مو همدا ده چې آسونه واخلو او بیرته راشو. خو که زه د جهاد لپاره په کوم بل لوري واستولم نو ښایي بیا را نشم.
د سلما په څیره بیا د مایوسۍ توری پریوت. سترګې له اوښکو ډکې شوې. ویې ویل نه داسې مه وایه، خدای دې تاسو بیا خامخا راولي. ته که دا دعا کوې نو انشاءالله خامخا به راشم. دعا ته څه وایې؟ که زما دعا قبلېدی نو بیا به مو د تلو تکل نه کوه. ابوالحسن ناڅاپه احساس کړه چې ډېرې زیاتې خبرې وکړې. لږې لهجه تروه کړه او ویې ویل سلما لاړه شه، که د عربو ټولو ښځو ستا په څیر دعا کړی وی اسلام به دومره نه و خپور شوی. سلما پښیمانه شوه، بیرته د کور په لور ولاړه. په لاره کې څو ځلې له ځانه سره زمزمه کړل څه ډېر احمقه یم، داسې خبره مې باید نه وی کړې. لږ ځنډ وروسته دوهم پوړ ته وختله. لمر په لویدیځ افق د سرې سکروټې په څیر او په اوبو کې یې ډوبېدو ته تیاری نیولو. په اسمان کې دلته هلته لږ لږ وریځو د شفق سرخي ځلوله. د نمجنې هوا څپو د ناریال له پاڼو سره په ټکر کې یوه دوامداره نغمه غږوله. سلما د شاوخوا له منظرونه بې پروا او ناخبره وړاندې د ساحل په غاړه په هغه کښتۍ نظر ګنډلی و چې بله ورځ به یې ساحل پرېښود. په زړه کې د احساساتو او جذبو توپان راوچت شو. لاس یې په دعا اوچت کړ او ویې ویل ای د لمدو او وچو خاونده، ما ته د یوې مسلمانې مېرمن ایمان راکړه، ما ته سمه لار راوښایه او چې کله هغه بیا راشي ما وویني او خفه نه شي